درونو څنګه یې ښه نن مې تاسو له د ویو چارجر باره کې داسې یو ویډیو راوړی چې دا به څنګه ریپایر کوئ یعنی جوړوئ به نو ټولو نه اول خواست دا دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ نوی چینل دی په دې به تاسو ته انشاءالله د چارجر ویډیوګانې لیټونه دا کوم بلپونه چې دي دا به جوړو او انشاءالله تاسو ته به موږ د دې باره کې فول ویډیو اپلوډ کوو اوس ټولو نه اول دا چارجر خو سوی دی که نه دی به زه اول دې دغه ته ولګوم کیبل ته دا مې اوس ولګو دې دغه ته شورباتي پې ګورو چې د دې څه مسله ده یعنې کار نه کوي اوس مې دا چلو کړو دا چارجر به ښه ښکلی راواخلې او د دې ډېرې اسانه طریقې دي داسې هم کولاویږي نه کولاو شو یا به ښکلی روز پړې په دغه باندې چارجر کې مساله څه ده کمپوننټ یې هم دي شارټ نه دا برابر دي رجسټر هر څه برابر دي اوس د دې چارجر اهمه مسله خو اول دا ده چې دا کیپسټر یې څو دی دا بازار کې په 10 روپۍ میلاویږي خیر هغه څه خبره نشته او یو دا وړوکی رجسټر څو دی نو د دې د جوړولو ډېره اسانه طریقه ده خو کم پښتانه وروڼه چې زما دا ویډیو ګوري نو عاجزانه درخواست ورته چې چینل سبسکرایب کړي او ځان سره په فیسبوک ویډیو نو هغه ځان سره فالو لایک کړي اوس د دې دا کاروبار به موږ انشاءالله شروع کوو ویډیو طرف ته توجه شئ دا اوس رجسټر و کیپسټر و وګورئ داسې څه دی بالکل لکه ختم دی نور د جوړولو هېڅ جوګاړ هم پکې نشته دا به وولو دغه ځای ته یو نوی کیپسټر به ځان سره راواخلو او یو دی دا رجسټر هم سوی دی دا چیز مکمل سوی دی خیر دا به وګورو زه داسې بیا به دا کیپسټر دا طرف چې کوم دی دا ماینس دی دا لیکه دا به دې طرف ته لګی دا لیکه نه ده هدې دې کې خپل لیکلی ماینس پلس هم شته دا دی نو اوس به موږ دا دې ته ولګو ستاسو چارجر به انشاءالله تیارېدو طرف ته لاړ شي اوس دې خو به که چېرته د دې دا پټۍ نه کولاوېده وړه خستن به وګورئ هغه به راواخله مثال ته مثلا دا ستن دی دا به داسې غلې غونته کې کېدی او له پاسه پرې مخکې به د کاویا ټک پرې ورکوي وشوه شنه کولاو شو څه شوه رجسټر مو کیپسټر دا دی دا مې راواغېستې اوس ګورئ دا به ماینس طرف ته لګوئ او دا پلس طرف ته سکه به پسې ښه ښکلې راواخلئ ښه ډېره به پسې دغه کوي دا اوس چارجر بالکل تیار شو دا خو بالکل تیار شو که نه اوس به داسې چل وکړئ که چېرته د دې دا چیز خراب وي لکه دا چې دی خراب دی دا رجسټر خیر دی داسې وړوکې غونته کې چیز سیم به پیدا کړي داسې دا به دې ته ځانه ویړ کړي ګزارش ده دا ګورئ
دا واسطې ته ولګېده زمونږ او ستاسو چارجر انشاءالله تیار شو. واپس وایي دقه شانتې ډبي کې کېدی داسې او دا چیز ورته داسې ورولئ که نه کلک وایي که ښه ښکلی ټیټ. اوس یې ګورو چې چارجر برابر شوی دی که نه. اوس ګورئ دا باتي ښه کړئ نه دا باتي. نو زما ویډیو دا ځان سره فالو کړئ داسې چارجر ریپایرینګ دپاره بلپونو دې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.